السلام علیکم ملګرو، تمه ده چې دمګړې به راته تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، یو ځل بیا زه احمد زیار د افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په درنو حضور کې له یوې نوې خوندورې او زبردستې ویډیو سره حاضر شوی یم. تمه ده چې ویډیو راسره تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. ملګرو، زموږ نننۍ ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو د افغانستان په هر ولایت کې فری نیټ وکاروو. نو ملګرو، دغه خبره 100% رښتینې، حقیقي او اطمیناني خبره ده. تاسې کولی شئ چې د افغانستان په هر ولایت کې فری نیټ وکاروئ د یو پروګرام په وسیله چې زه به تاسې ته دغه پروګرام په دغه ویډیو کې در وښایم. نو ملګرو، دغه پروګرام په وسیله تاسې کولی شئ چې فیسبوک، واتساپ، میسنجر، ټلګرام او داسې نور سایبري پروګرامونه په وړیا ډول وکاروئ د نامحدود وخت دپاره. نو ملګرو، مخکې له دې چې ویډیو پیل کړم، که تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ دغه د بیل علامه ووهئ او آل انتخاب کړئ تر څو چې موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډ کوو تر تاسې په یوه ثانیه کې در ورسي. بیا هم ستړي مه شئ ملګرو، له هر څه نه مخکې تاسې ته دغه پروګرام پکار دی چې زه به یې اوس تاسې ته طریقه در وښیم چې څنګه دغه پروګرام ډاونلوډ کړو. نو ملګرو، تاسې به راشئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلی نو دلته به په سرچ کې ولیکئ چې انونی. کله مو چې دغه ولیکه نو بیا به تاسې دغه سرچ کړئ نو راستن به دغه پروګرام راواوړي. نو ملګرو، دغه پروګرام به تاسې خلاص کړئ. کله مو چې دغه پروګرام خلاص کړ، البته انسټال کړ، نو ملګرو زه اوس تاسې ته درښیم چې ما اوس مهال یوه بکسه هم نه ده کارولې. نو اوس تاسې ته زه درښیم چې آیا ما کومه بکسه کارولې او که نه. نو زه به راشم تاسې ته ملګرو اوس درښیم چې زه ما تر اوسه کوم بنډل نه دی فعاله کړی. اوس به خپله میسج راشي، تاسې به یې په خپله وګورئ. دغه دی ملګرو، میسج راغی وایي ماین بیل ایس آف کریډټ. نو زما په حساب کې 1.1 افغانۍ دی. نو تر دا مهاله ما کومه بکسه نه ده کارولې. نو ملګرو، اوس تاسې ته درښیم چې آیا یوټیوب کار کوي او که نه کوي. ملګرو، تاسې ګورئ چې یوټیوب هم کار نه کوي او ما تر دا مهاله کومه بکسه هم نه ده فعاله کړې. نو اوس راځم دغه پروګرام به خلاص کړم. نو ملګرو، تاسې به لږ انتظار وکړئ تر څو دغه پروګرام خلاص شي. نو ملګرو، دغه د پروګرام خلاص شو. اوس تاسې ته درښیم چې څنګه د دې سیټینګ وکړو. نو ملګرو، تاسې به دغه بره سر کې دغلته راشئ. کله چې راغلی ملګرو نو تاسې به دغسې فورم سره مخ شئ. نو ملګرو، تاسې ګورئ چې ټول آپشنان آف دي. نو ملګرو، تاسې به لومړی دغه سټیلټ ټون دغه به تاسې ان کړئ. کله مو چې دا ان کړ نو ملګرو دلته به تاسې HTTP انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړ نو ملګرو تاسې به دغه کاستوم TCP دغه به تاسې ان کړئ. کله مو چې ان کړ نو ملګرو تاسې به په ایډیټ کاستوم TCP هیډرز په دې به تاسې کلیک وکړئ. نو ملګرو، دلته لږ سیټینګ دی، دغه به تاسې دقیق دلته ډیر فکر کوئ چې یو توری هم باید غلط نه کړئ. نو ملګرو، دغه هاسټ دی، دغه هاسټ به تاسې ته زه په ډسکرپشن کې هم واچوم. نو دغه به تاسې دلته واچوئ. نو ملګرو، دغه هاسټ به تاسې دلته واچوئ. که د ډسکرپشن څخه نه کاپي کېده نو ملګرو هغې ته په سمه توګه وګورئ او همغه نمبر دلته ووهئ. نو ملګرو، دغه نمبر مو چې دلته ورکړ نو ملګرو په کنیکټ به تاسې کلیک کړئ. دا به په ګیټ تبدیل کړئ. نو دا مو چې په ګیټ تبدیل کړ نو ملګرو لاندې به راشئ. دلته به د ټول آپشنانو څخه 2 آپشنه انتخاب کړئ.
یو آنلاین هاسټ دی او بل چې دی کیپ الیوز دی. نو دغه به تاسې آن کړئ. کله مو چې آن کړ په جنریټ به تاسې کلیک وکړئ. بیا به تاسې دلته په سیف کلیک وکړئ. کله مو چې په سیف کلیک وکړ نو لاندې به هم تاسې په سیف کلیک وکړئ. نو ملګرو دغه دی زمونږ سیټینګ په مکمله توګه وشو. نو اوس به تاسې دلته په کنیکټ کلیک کړئ. په کنیکټ مو چې کلیک وکړ نو بیا اوکې په دې به کلیک کړئ. نو لږ صبر به وکړئ تر څو زمونږ پروګرام آن شي. نو ملګرو تاسې ګورئ چې پروګرام په ډېرې چټکۍ سره روان دی او آن شو. تاسې به اوس دلته هم وګورئ. تاسې ګورئ چې 10 ثانیې 11 ثانیې دغه دی دغه روان دی زمونږ هغه پیل شو پروګرام. نو اوس به راشو یوټیوب ته. نو ملګرو اوس زه یوټیوب خلاصوم چې آیا دغه پروګرام کار کوي او که نه یې کوي. نو ملګرو دا دی ما یوټیوب خلاص کړ. تاسې ګورئ چې یوټیوب ډیر چټک کار کوي او یوټیوب همدارنګه تاسې اوس کولی شئ چې له فری نیټ څخه خوند واخلئ په ډیرې اسانۍ سره. ملګرو ډیره یوه اسانه طریقه وه. ډیره تاسې ګورئ چې ډیر چټک کار کوي. نو اوس به زه راشم ویدمیت ته. تاسې به دلته په یوټیوب کلیک وکړئ. تاسې د دغه پروګرام چټکوالی ګورئ چې څومره چټک کار کوي.